برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه د نیمروز له والي الحاج شیخ محمد قاسم خالد سره په خپل کاري دفتر کې د لیدنې پر مهال یاد ولایت کې د روان کال لپاره د برېښنا پراختیايي پروژو او د برېښنا وضعیت په تړاو هر اړخیز بحث وکړ. با تکمیل کار نصب و بهره برداری یک پایه ترانسفورمر به ظرفیت 160 کیلوولت امپیر در قریه مولوی برات ولسوالی استالیف ولایت کابل نزدیک به 144 مشترک جدید از انرژی برق مستفید شدند. د هیواد مرکز او ولایتونو کې د شبکې اصلاح او پراختیا چارې په منظم ډول روانې دي او تر دې دمه په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پایلې ترلاسه شوې دي. کارمندان مدیریت سهم شکایات د افغانستان برېښنا شرکت در جریان هفته گذشته به 636 شکایت مشترکین در مرکز و ولایت‌ها رسیدگی نموده و این روند همه روزه به گونه منظم جریان دارد.